د اسلامي امارت حکومت وايي یتیمانو کونډو او معلولیت لرونکو ته مو 10.5 میلیارد افغانۍ ویشلې دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت زرګونه کسانو ته چې د دې وزارت د بیان په وینا مستحق کسان دي د نقدي مرستو خبر ورکوي. مفتي فیصل خاموش بیګا ملي تلویزیون ته په طالبان یې اداره کوي وویل په روان کال کې څه د 10 میلیارد افغانۍ د بانکونو له لارې یتیمانو کونډو او معلولیت لرونکو کسانو ته چې ټول شمېر یې له 6 لکو اوړي ویشل شوي دي. هغه د حکومت لخوا د ثبت شویو اړو خلکو دقیق شمېر هم یاد کړ. هغه زیاته کړه د مرکز په ګډون په ټول هیواد کې 6,14,910 یتیمان معلول کسان او کونډې ثبت او راجستر دي. په دې مجموعي ارقامو کې 1,15,901 تنه معلول کسان، 3,48,494 تنه یتیمان او 90,615 تنه کونډې له موږ سره ثبت دي. ښاغلي خاموش کو څه هم یادونه وکړه چې دا پیسې هره میاشت دې کسانو ته ورکول کیږي، خو وایي نه ویل چې مستحق خلک څوک دي او د کومو بانکونو لارې د کومو میکانیزمونو په اساس د امتیاز ترلاسه کوي. یو شمېر معلولیت لرونکو کسانو په وروستیو کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د دوی امتیازونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. الله ملته ومننه چې موږ سره ترې بیا ښه وخت ښې چارې